آیا کله دې فکر کړی چې د انسان تکبر هغه تر کومه ځایه رسولی شي؟ په تاریخ کې زرګونه پادشاهان تیر شوي، فتح کوونکي، ظالمان او د سرو زرو په تختونو ناست، خو په دې ټولو کې یو داسې کس و چې لیونتوب یې د ځمکې او اسمان ترمنځ جګړه پیل کړه. هغه لومړی کس و چې په خپل سر یې تاج کېښود، او لومړی کس و چې وویل په ځمکه هم زه یم او په اسمان هم زه یم. هغه د ځمکې پر تر ټولو لوړ برج ودرېد، خپله کمان یې د اسمان لور ته کړه او تیر یې وویشت. کله چې تیر بیرته راغی نو وینه پرې لګېدلې وه. پادشاه په کړس کړس وخندل او خپل قوم ته یې وویل وګورئ، ما د اسمان والا هم قتل کړو. دا قصه له فرعون څخه پخوانۍ ده. دا د بابل د هغه جبار قصه ده چې نوم یې نن هم د عبرت نشانه ده. دا د نمرود قصه ده. د نوح علیه السلام له طوفان وروسته چې کله ځمکه بیرته آباده شوه، بابل هغه لومړی ښار و چې د نړۍ مرکز وګرځېد. الله دې قوم ته بې کچې طاقت ورکړی و. بدنونه یې قوي، ذهنونه یې تیز او ودانۍ یې له وریځو سره غدي دي. د دې سلطنت مالک نمرود بن کنعان و چې د نړۍ په 4 سترو پادشاهانو کې شمارل کیږي، 2 مومن او 2 کافر. نمرود هغه کافر و چې له ختیځ تر لودیتي حکومت کولو. د نمرود خوراکي ګدامونه له غلو ډک شوي، خلک به له لرې لرې ورته راتل تر څو خوراک ترې وغواړي، خو دې طاقت هغه غوند کړی و. شیطان ورته وسوسه واچوله چې څوک رزق ورکوي هغه خدای دی. نمرود له خپل رعیت څخه وغوښتل چې دې ته سجده وکړي. خلکو به د لوجې او ویرې له امله ورته سجده کولې. په هر ځای کې د شرک تیاره خپره شوه. داسې ښکارېدی چې نور به د حق رڼا کله هم رانشي، خو د هر ظالم د زوال پیل له یوې ویرې کیږي. یوې شپه نمرود په خوب کې ولیدل چې د اسمان څخه یو ستوری راوت او د هغه رڼا لم او سپوږمۍ دواړه بې نوره کړل. هغه په ویره راویښ شو او نجومیان یې راغوښتل. هغوی ورته وویل چې ستا په ملک کې به یو هلک پیدا شي چې ستا مذهب به کبا کړي او ستا د پادشاهي د ختمېدو سبب بشي. نمرود حکم وکړ چې په بابل کې هر نوی پیدا کېدونکي هلک دی ووژل شي. په زرګونه ماشومان ووژل شوي، خو هغه هیر کړی و چې الله یې ساتل غواړي هغه ټوله نړۍ هم نشي ورکولی. په هغه کال د آذر په کور کې یو ماشوم پیدا شو. مور یې له ویرې هغه په یو غار کې پټ کړ. دا ماشوم حضرت ابراهیم علیه السلام و. کله چې هغه ځوان شو خپل قوم ته راغی او پوښتنه وکړه چې تاسو ولې د داسې بتانو عبادت کوئ چې نه څه اوري او نه څه لیني. نمرود ابراهیم علیه السلام خپل دربار ته راغوښتل. دا د تاریخ تر ټولو لویه مناظره وه. نمرود په تکبر وپوښتل ستا رب څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام په سکون سره جواب ورکړ زما رب هغه دی چې ژوند ورکوي او مرګ ورکوي. نمرود په دوکه سره یو بېګناه کس مړ کړو او یو مجرم یې آزاد کړو او وویل زه هم مرګ او ژوند ورکوم. ابراهیم علیه السلام ورته وویل زما رب لم له ختیځ څخه راوباسي، که ته خدای یې نو له لودیت څخه یې راوباسه. نمرود لا جواب شو او حق و پک پاتې شو. هغه د شرم په ځای د غصه سره شو او ابراهیم علیه السلام یې په اور کې واچولو، خو الله اور پرې ساړه کړل. نمرود پریکړه وکړه چې د اسمان د خدای سره به جګړه کوي. هغه یو لوړ برج جوړ کړو او تیر یې وویشت. الله یو فرشته ورته رستوله چې ایمان راوړي،
خو نمرود په خپل طاقت مغرور و او د جګړې چیلنج یې ورکړ. نمرود له خپل لشکر سره میدان ته راغی، خو الله پر هغوی د مچانو لشکر راوستو. مچانو په لږ وخت کې د هغوی وخې وخړې او یوازې اډوکې یې پاتې شوې. نمرود یوازې پاتې شو. او یو لنګ مچۍ د هغه پوزه ته ونوت او دماغ ته یې ورسید. نمرود به د درد نه لیونتي کېده. یوازې هغه وخت آرامېدو چې څوک یې په سر د څپلۍ ووالو. هغه پادشاه چې نړۍ به د یو سجده کوله، اوس یې خلک راغوښتو چې دې د سر د څپلۍ ووهلي. نمرود 400 کاله په همما عذاب کې و او په ډېر ذلت سره مړ شو. طاقت، عزت او پادشاهي یوازې د الله دی. څوک چې عاجزي وکړي هغه بچ شو، او څوک چې تکبر وکړي هغه مات شو.